یو زمرو په سمندر کې بند پاتې و او غوښتل یې چې لامبو ووهي. هلک ته دا حال خندونکی ښکاره شو، خو ناڅاپه زمرو لاره بدله کړ او د هلک پر طرف روان شو. هلک سمدستي پوه شو چې څه حتما غلط روان دي، خو ښه و چې هلک ژر غبرګون وښود. هغه ژر یوې وړوکې کښتۍ ته وخوت، خو لا یې زړه هم بېغمه نه شو. هلک د خپل امنیت لپاره هغه د لرګي یو پلتی هم پر کښتۍ راکش کړ. زمرو په اوبو کې بند پاتې و. هلک یو تبر پیدا کړ چې زمرو له منځه یوسي، خو کله چې یې غوښتل دا کار وکړي زړه نازړه شو. کیدای شي نه یې غوښتل چې په یوازې ځان په سمندر کې پاتې شي، او یا به یې زمرو ته په زړه کې رحم راغلی وي. بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې زمرو وژغوري، خو د خپل امنیت لپاره یې پلان ته اړتیا درلوده. ماښام ته یې یوه فکري نقشه جوړه کړه. پلتی یې بیرته اوبو ته واچول، ځینې یې د کښتۍ غاړې ته ودروله، او کله چې زمرو پورته شو، هلک ژر پر پلتی وخوت. زمرو پورته شو او هلک خوشحال شو، خو نور خوشحاله شو کله چې ډیر ماهیان شاوخوا راټول شول او یو ډیره ښایسته منظره یې درلودل. په همدې وخت کې یو ابي نهنګ له سمندر څخه راووت. هغه نهنګ د اوبو څخه ډیر لوړ پورته شو او بیرته ژور سمندر ته ننوت. بدبختانه هلته د نهنګ لپاره خواړه لږ و، خو هلک د نهنګ په زور سره په اوبو کې ډوب شو، خو ځان یې وژغوري. هلک اړو چې لا نور د خوار توکي راونیسي. هغه د کښتۍ خواته ولاړ. یوه نااشنا شی پرې ولګېده، خو بیا یې ولیدل چې هغه یوازې یو کوچنی ماهه و. زمری وږی و او هلک شاته شو، ویره یې درلوده چې ورباندې حمله ونکړي. نو هلک هغه کوچنی او ښکلي ماهه سمندر ته وغورځاوه. دا واخله دا ستا ده، خو ماهه ژور سمندر ته لاړ. زمره یو ځل بیا یو لوړ غږ پورته کړ او په ناڅاپي توګه زرګونه الوتونکي ماهیان راغلل. زمره یې وه، خو دوی بختور وه چې ماهیان د خپلو خوړو لپاره دوی ته راټول شوه. بیا یو طلایي نیزه ماهي په تېروتنه کې ځان کښتۍ ته واچوه. زمره یې په لیدو خوښ شو. هلک پوه شو چې دا ښه فرصت دی، نو لرګو یې د زمره خولې ته واچوه. زمرو مقاومت وکړ، خو هلک کوي و. وروسته هلک هغه لوی ماهه ترې واخیست او زمره یې تسلیم کړ، خو هلک لا هم ناارامه و. اوس یې باید زمرو په بشپړ ډول آرام کړی وای. هلک د لرګي ډنډه واخیسته او کښتۍ ته لاړ. زمرو په ابتدا کې مقاومت وکړ، خو بیا شاته لاړ او پر ځمکه کېناست. هلک پوه شو چې وخت را رسېدلی. یوه ماهه یې پر ډنډه واچوله او زمره ته یې ویل چې زه ستا دښمن نه یم. کله چې زمرو ماهه وخوړ، هلک لږ د آرام ساه واخیسته. زمرې ته یې بله ټوټه وغورځوله. زمره پوه شو، داسې ښکارېده چې هلک زمره د ځان ملګری کړی دی. خو کله چې زمره ته یې د کښتۍ منځ ته د ننوتلو اجازه ورکړه، نو وروسته هلک آرام شو او خوشحاله شو. نو له هماغه وخت څخه هلک د ماهیانو په خوړلو ژوند وکړ. زمرو پر کښتۍ او هلک پر پلتۍ دواړه ملګري شول. باراني ورځو کې به هلک هڅه کوله چې د سیخلو اوبه ذخیره کړي، خو یوه ورځ هغه یوه بار وړونکې کروز کښتۍ ولیده. ژر یې د مرستې نښه یا فلیرګن پورته کړه، خو د هغوی له خوا څخه هیڅ ځواب ورته ونه رسېد. وروسته پر هلک توپان راغی. هلک بیسته شو. کله چې راویښ شو، زمرو سخت وږی او بې حرکته پر کښتۍ پروت و. هلک هم څه نه شو کولی، خو بخت ورسره مل و. کله چې د دوی سترګې لڅې شوې دی، پر یوه ټاپو پراته وه. ژر یې یوه خنګلې میوه غوڅ کړه او خوند یې ترې واخیست. له خورام وروسته یې د ټاپو سیل وکړ او د خوراک په شی پسې یې پلټنه پیل کړه. هلته ډېر یو رقم حیوانات وه. د هغه ځای اوبه خوږې وې، خو ماښام هلک یو عجیب شی ولید. ټاپو لکه انسان داسې ښکارېده. حوضونه لکه تیزاب داسې خوټېدل په ګلانو کې، د انسانو د غاښونو غوندې شیان وو. سبا هلک ډېر خوراکي مواد راټول کړل. زمره یې هم ورسره واخیست او له ټاپو څخه لاړ. دوی 200 ورځې نور هم پر سمندر وګرځېدل، خو له ډېر تکلیف وروسته د مکسیکو ساحل ته ورسېدل. هلک بیسته شو او زمرو ځنګل ته لاړ، خو شاته یې هیڅ ونه کتل. هلک ډېره ژړا وکړه، په دې خاطر نه چې وژغورل شو، بلکې په دې خاطر ځکه چې زمرو بې وفا لاړ. وروسته د بیمې شرکت راغی او هلک څخه یې د پیښې پلټنه وکړه. هلک هغوی ته کیسه وکړه، اصلي کیسه یا شاید خیالي کیسه. هغه وویل چې په کښتۍ کې یو زمره یو وحشي حیوان و، یوه بیزو، یوه زیبرا او یو هلک خپله و، خو بل داستان یې هم ورکړ. دوهمه کیسه یې بې خیاله وه، خو ډېره خونړۍ وه. هلک ویل هلته 4 انسانان وه. یو اشپز و چې د یوه سړی پښې پرې کړې، مور یې وژله او هلک اشپز واژه. پاتې خواړه یې وخوړل او ژونده پاتې شو. پلټونکي ویل چې ستا د خبرو مطلب دا دی چې وحشي حیوان اشپز و، پښې چې پرې شوې وې، هغه بیزو و، زیبرا مور وه او زمره پخپله هلک و، ځکه چې دا د وحشي ژوند قانون و، یوازې به کوي ژوندي پاتې کیږي. هلک کله چې بیرته ځمکې ته راغی، زمره یې د ځنګل په لور پرېښود، ځکه چې زمره د هغه اصلي بڼه وه، د بقا غریزه. که هر څومره کیسې وي، خو پای یې یو دی، هلک ژونده پاتې شو. فلم موږ ته ډېر د فکر ځای راکوي. کیدای شي دا کیسه د هلک د ذهن نړۍ وي.
خو زموږ لپاره دا یو درس یو د برد کیسه ده چې کله بند ځای راغلی که کوی وي نو شاید ژوندی پاتې شي. د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ سره په یوټیوب کې ملګری شئ. مننه.